دا دی زه راغلم. ما واورېدل چې اشوین وویل چې دا ګوتمۍ نقلي ده. دا څنګه امکان لري؟ راویښیه. اوهو بهانه ته کار مه لره. زرګر راغلی که نه هغه یې ګوري چې د ګوتمۍ اصلي ده او که نقلي. اوهو اشوینه یو ځل خو یې زه مو ګورم که ځکه چې ما خپله راوړې ده. ګوتمۍ نقلي کیدای نه شي. اوهو ولوېده. صبر زه یې راخلم. دا خو هماغه ګوتمۍ ده. څنګه به نقلي وي؟ دا وګورئ او ټولو ته یې ووایئ. دا بالکل اصلي ده. له خالصه سره زرو نه جوړه شوې. بړکې اوس خو ستا کار خراب شو. تاسو مې ناقه په زحمت کړئ. ډیره مننه کوم چې دلته راغلی. کومه خبره نشته. دا یوه عادي خبره ده. د خدای په امان. زه ځم. دا واخله. ودې لیدل؟ د سرو زرو او الماسو پېژندل خو پرېږده. لومړی ته خپل ځان وپېژنه بیا وروسته خبرې وکړه. بخښنه غواړم خوښې جانې. ما هغه له ما نه بخښنه مه غواړه. له هغوی نه بخښنه وغواړه کوم چا باندې دې چې تور پورې کړی وو. اوهو نه نه خور جانې کومه خبره نشته. تروري تاسو تېروتنه یې کړې ده نو بخښنه خو باید وغواړي. واده نه اورېدل؟ هیله کوم ما وبښئ. کومه خبره نشته لورې. ته کښېنه. اوهو ټول دې دومره ښه کار لپاره راغلي وو. هر څه مو خراب کړل. لږ خوشحاله شئ. سومان ورېندارې ډېر خوندور میټایان چمتو کړي. ښه نو اوس هم د راخورې د واده چمتووالی څنګه روان دی؟ د واده د چمتووالي خبره یاده شوه. تبکي ما غوښتل تا ته یې به ډېره اړینه خبره وکړم لورې. ته باید راته ووایې چې د واده لپاره څه ډول جامې اغوندې، ګاڼې دې څنګه وي او د بنګړیو رنګ دې سره قم وي. ووایه که نه چې زه هر څه درته چمتو کړم. ووایه نو هله. هغه زه هیڅ اړتیا نشته چې وشرمېږې لورې. هر څه دې چې په زړه کې دي راته یې ووایه. اوس د تبکي ژبه بنده کېږي او خوښې جاله به ډېره په غوسه شي او بیا به زموږ لوبه پای ته ورسېږي. زه څه وکړم؟ ووایه که نه تبکي لورې. ترور جانې ما زما غاښ. اوهو څه وشول؟ اوهو په دې کې ډبره وه زما د غاښ لاندې راغلله. اوهو دا میټایان خو تا چمتو کړي پکې د ډبره م اچولې وه. نه جانې نه مې اچولې. نن خو زما ورځ خرابه شوه. خوښې جانې راځه چې له دې ځای نه لاړ شو. خو تلو ته څه اړتیا ده؟ لاړه شه خوله دې ومینځه او بېرته راشه. خوښې جانې زما غاښ ډېر درد کوي. زه فکر کوم چې غاښ مې مات شوی دی. باید
شم سر عبادت پیل کوي چې لاړ شي بیړه وکړي که نه همدغسې عبادت پیلوو زر کوئ بیا ډاکټر ته ورځو دا بې سوره سندره دې بنده که غوږ مې په دردېږي ته هم ډېره مه خانده کور ته چې لاړو ستا غاښونه ماتوم تا د طبقې کورنۍ باندې د نقلي ګوتمۍ تور پورې کړی و که نه د دومره لویې تېروتنې لپاره خو لویه سزا درکول کېږي هرومرو درکول کېږي اوس دا د څه لپاره تا ولې داسې وکړل بیا مې څه کړي اوس خو مې ستا ګول ملم نه دی مات کړی چې ماته یو مجرم ووایې ما خپل موټر سایکل روښانه کړ هغه مو نه کم زه د موټر سایکل په اړه نه د دې ګوتمۍ په اړه خبرې کوم تا د ننه ولې ګوتمۍ بدله کړه کوم بل چا د ګوتمۍ د بدلولو په حال کې ونه لیدلې خو ما ته ولیدلې او هسې نم که نه تا غوښته اصلي ګوتمۍ بېرته راوړې نو بیا نقلي ګوتمۍ دې ولې راوړې وه بېهانه ما له تا نه پوښتنه وکړه ځواب راکړه ته باید په خبري شبکه کې نه بلکې د مکتب مدیره شې څومره پوښتنې کومه پوښتنه مې چې وکړه دغه ځواب راکړه اصلي ګوتمۍ رانه ورکه شوې وه او تر څو چې بله اصلي ګوتمۍ جوړېدله نو د لنډې مودې لپاره مې نقلي ګوتمۍ درکړه که داسې خبره وه نو په پیل کې دې ولې راته ونه ویل بېهانه ته پوهېږې چې ستا د دې کار له امله زما کورنۍ باندې څومره لوی تور پورې کېده د هغوی څومره سپکاوی کېده وشو که څنګه ونه شو که نه په سم وخت کې راورسېدم څومره چې د خپلې کورنۍ په اړه فکر کوې له تا نه لاس برابره د خپلې مور په فکر کې یم زما مور له ټولو نه راته مخکې ده د هغې لپاره زر ځلې دروغ ویلی شم خو هغه خواشینۍ نشم لیدلی او هو تا ته یوه ښه خبره کوم ته زموږ د کور نوې ناوې کېږي په تېروتنې سره هم زما مور خواشینې نه کې که نه نو زه ټولې اړیکې هېروم اوهو نن د دروف کوش دادا ولې غلې ولاړې وې غره به وای اوهو راځئ راځئ دې خواته راځئ راځه راځه واخلئ 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 اوه بېهانه موږ د کور غړي یو که نه اوهو د دروف کوش دادا ټول باید خوند اوه واخلئ بېهانه واخلئ 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 لیونی شوی دی اوهو که زه یې وڅکم نو تاسو ته به یې څوک درکړي انا جانې اوه زما انا جانې ته ولې دلته یوازې ناسته یې تاسو ته کوم څه راوړم کوم څه نه نه ما همدا اوس شیدې څښلې دي څو شېبې وروسته جلبي خورم هغه راته راوړه جلبي خواږه نه لري آها نن څوک په خوږو پسې ګرځي څنګه نن خو زما د لمسۍ کوژده ده هغه هم زما د خوښې جلۍ سره دا خبره بیخي سمه ده نو یو کار کوو تاسو ته 2 ګولۍ درکوو سمه ده دا خبره دې سمه ده زه خو له جلبۍ نه وروسته فرني م خورم سمه ده نو فرني درته راوړم اوهو زر کوه څه خبره ده کیرم نن خو ته ډېره ښایسته ښکارې
هو په دې خو زه هم پوهېږم یوه نوې خبره وکړه نوې خبره دا ده چې نن دومره ښایسته شوې او زه ډارېږم چې د دروف ورور په واده کې څوک په تا مین نه شي ما پرېږده ته د خپل ځان په اړه فکر وکړه نه پوهېږم تا ته به جلۍ پیدا شي او که نه زه د نجونو په اړه اندېښنه نه کوم او که کومه نجلۍ پیدا نه شوه نو بیا خو ته یې زما کیرانه ډېره په زړه پورې اوهو تر څو پورې د دې پایشه ته دارېږې هله نو راووځه نه زه نه راوځم که د باندې راوځم که نه نو ټول خلک به راباندې وخاندي کوم کار مې چې د تب کېدی په کور کې وکړه خوښې جانې د هغه لپاره سزا راکړه ګوره که نه څنګه یې له مانه جوکره جوړه کړې اوهو شکر وباسه چې خوښې جانې یو څه درنه جوړ کړل او که ته په مېلمستیا کې ونه لیدل شې خوښې جانه به په غوسه شي او تا به که نه د تل لپاره له دې ځای ورکه کړي فکر وکړه د پوښتنې کولو پر ځای فکر وکړه چې زه څه وکړم زه څومره ښایسته او زړه راښکوونکې وم خو نن ته هم رانه ښایسته ښکارې ای خدایا ته خو تل همداسې ځان له ما سره برابره وي او هلته به خوښې جانه د تب کې خبرې واوري هله نو راووځه سلام کاکا جانه ژوندی اوسې لورې ټوله نړۍ زما خبره مني خو زه مې د خپلې لور خبره منم کاکا جانه زه پوهېږم چې تاسو له ښاغلي دروف نه ډېرې خبرو له کبله خفه یې خو کاکا جانه تاسو په دې باندې پوهېږئ که تاسو په واده او کوژده کې ونه اوسېږئ نو نه ستاسو خوښېږي او نه د ښاغلي دروف او که تاسو دواړه نه کوئ نو زه زما دعاوې خو تل له تا سره دي لور جان خو زه ونډه نشم اخیستلی تاسو ماته لور وایې که نه نو که تاسو ونه اوسېږئ کاکا جانه ستاسو لور به څنګه خپل نوی ژوند څنګه پیل کړي پلار جانه که تاسو ونه اوسېږئ نو ستاسو د دې لور به دومره لویه خوشحالي نیمګړې پاتې شي پلار جانه ما خو مې د انګور خبره په ځمکه وغورځوله خو د لور خبره به مې څنګه په ځمکه وغورځوم لورې زه ستا هېڅ کومه خوشحالي نیمګړې نه پرېږدم وسندرا جانې نو څه ته په تمه یو رسمونه او کارونه پیل کو راځئ که نه راځه لورې راځه راځه کرن زما ملګري راغلي هغوی ګورم بیا درځمه ته لاړه شه سمه ده درځمه
تاسې ځوروي وبخښئ ورېندارې اوس خو باید د زړه خبره دې وکړي اوکې السلام علیکم انا جانې کامیاب اوسئ خوشحاله اوسئ زما لور څومره ښایسته ښکاري یوه خبره وکم زما او د واسو فکر ډېر توپیر لري خو نه پوهېږم چې ما او واسو ته څنګه خوښه کړې په دې باندې هېڅ پوه نه شوم تبکي لورې ته له ما سره ولاړی که نه په زړه کې اور بل شوی ځه زر لاړه شه ځه سمه ده زه بېرته ښه راځم سمه ده تبکي لورې پوهېږې دا چې تا د دروف پلار نن دې ته راځي که چې دې کوژدې ته راشي ته هېڅ نه پوهېږې چې زه څومره خوشحاله یم او دروف هغه خو څه نه وایي مګر زه پوهېږم هغه هم ډېر خوشحاله دی چې خپل پلار یې ولیده لورې اوس نو زر واده وکړه او زموږ کور ته راشه او هغه کار ترسره کړه چې تر ننه پورې ما به نشو کړی د دروف او د هغه د پلار ترمنځ واټن له منځه یوسه لورې د تل لپاره